د جانان کور پنور خاطر ده وای کب قبله و ما بمنجر ته ګونه وای په اخرت کې به دې غواړم او غواړم وای په دې دنیا دې ظالمان نه راکوي قبر شوره گهال می فاخله وای په بخوانو سترګو مې پرېوتل ګردونه نو وای جانانه راشه ګودي دار کړي او زار شه وای اخیر د بیره په شیک دی بنا کړم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم قدرمند کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د میا ټي وي کار د میا ټي وي زیار او د میا ټي وي مرام هم دغه دی چې مونږه د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې چې څومره ټیلنټ دی مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل کتونکو ته مخامخ کو قدرمند کتونکو د دغه لړۍ په کړۍ کې را سره بشیر ارمانی صاحب یو ځل بیا د میا ټي وي په خبرونه کې ملمه دی نو زم د بشیر ارمانی طرف ته بشیر ارمانی صاحب د میا ټي وي په خبرونه کې ته یو ځل بیا د زړه د بیخ هرکلی یو ځل بیا د زړه د بیخ تاسو تم هرکلی زما سره نو تاسو ډیره مننه مهرباني خوشاله شم میا صاحب چې تاسو یو ځل بیا منګه سره انټرویو اخلئ نو تاسو ډیره مننه کوم مهرباني بشیر ارمانی صاحب یو ځل به بیا د میا ټي وي د کتونکو سره څه شریک ان شاء الله چې تاسو څه فرمایش کوئ ان شاء الله پورا کوو به نو بس بشیر ارمانی صاحب په منځ کې رکاوټ نه جوړو او زه وایم چې تاسو څه د مینوالو سره شریک کړئ نو ډېره به ښایي نو جی د ټکر اواز اکثر زه سټارټ کې کوم نو د ټکر اواز چې وای او یا قربان د جانان کور پنور خاطر ده وای کب قبله و ما بمنجر ته ګونه وای په اخرت کې به دې غواړم او غواړم وای په دې دنیا دې ظالمان نه راکوي قبر شوره گهال می فاخله وای په بخوانو سترګو مې پرېوتل ګردونه نو وای جانانه راشه ګودي دار کړي او زار شه وای اخیر د بیره په شیک دی بنا کړم جی او بشیر ارمانی صاحب دې پسې به اوس بیا د چا نمبري په دې پسې به اوس د هارون بادشاه نمبر چې وایي چې دا خلک ولې خلک وجنې په دوی څه شوي دي دا خلک ولې خلک وجنې په دوی څه شوي دي عقل پخو کې دې کسر کې واخه شوي دي عقل پخو کې دې کسر کې واخه شوي دي دا خلک ولې خلک وجنې په دوی څه شوي دي سترګو کې اوښکې مې د ربي وسیله خدي سترګو کې اوښکې مې لډې ربي وسیله خدي
د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوې دي د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوې دي عقل خو کې د کسر کې واخه شوې دي دا خلک ولې خلک وژنې 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 جی بشیر ارمانی صاحب دې پسې به اوس بل د چا نمبري په دې پسې به اوس د کارن خان نمبري وای چې ارمانی کور کیوسیږي ارمانی کور ترازی ارمانی کور کیوسیږي ارمانی کور ترازی زن خلق بی تپوس د زړګي کور ترازی زن خلق بی تپوس د زړګي کور ترازی ارمانی 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 کور کیوسیږي ارمانی کور ترازی دروازه رات لرکړه ویلې مور درته غصه ده دروازه رات لرکړه ویلې مور درته غصه ده پدینی مولی مشپو خلی فنی کور ترازی پدینی مولی مشپو خلی فنی کور ترازی او زنی خلق بی تپوس د زړګي کور ترازی زنی خلق بی تپوس د زړګي کور ترازی ارمانی 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 بشیر ارمانی صاحب وزم چې د وږمې طرف ته لاړ شي او د وږمې غږ راسه شریک کړي نو څنګه خوښه زوړ غږ دی چې وای سپسلګو او په جړا راغلما سپسلګو او په جړا راغلما ستاد مې پلنا بینوا راغلما ګولا زپې نشوم تیر واتما ګولا زپې نشوم تیر واتما چې زه په کلي د اشنا راغلما چې زه په کلي د اشنا راغلما څه په سلګو او په جړا راغلما ستا د مې پلنا بینوا راغلما دا آوازونه چونکې داسې دي چې بعضې د رباب څه نه دغه کېږي نو رباب ته اخوا دی خوا کېږي نو مینهوال به وایي چې ته خو د رباب څه صحیح نه ځي زه خو د رباب څه چونکې صحیح ځم خو هغه باید هغه ساده مې پیلوي نو د دغې وجې دا آوازونه چې کوم دي نو دا د دې څه کلاسیکل میوزک بګار د دغې وجې که رباب تاسو ته وایي چې مطلب رباب د دې سوران راځي نو هرګز داسې نه ده خو داسې ده چې هغه آوازونه به بیا زه خپل اواز کې کوم نو بیا به رباب صحیح راځي خو چې کله زه پردی اواز کوم په هغه لیول باندې کوم نو بیا به رباب اخوا دی خوا کېږي نو په هغې لپاره بخښنه م یاسف نور هم داسې آوازونه اوس به په دې باندې ورځو د زرڅانګې طرف ته د زرڅانګې طرف ته چې وایي ختمې زنجیرې زنجیرې دوړی نشمه ویاره درځم بل قدم اخیستی نشمه ختمې زنجیرې ختمې زنجیرې زنجیرې دوړی نشمه ویاره درځم بل قدم اخیستی نشمه ختمې زنجیرې رحیم شاه بنین بمگا گامارے ریشا پم 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 بنین بمگا گامارے ریشا ارمان پزلکستا دمیل گر زوما ارمان پزلکستا دمیل گر زوما گلی هر وقت یادوما قرار راشا قرار راشا او قرار راشا قرار راشا بشیر ارمانی صاحب زم چې په دې وسنو سندرغاړو کې ګلپاڼې اواز کې کراته لکه اے زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل ملنگا اے زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل ملنگا پیخ په دیوان کوسو بیاو کيو زل ملنگا پیخ په دیوان کوسو بیاو کيو زل لا 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 لا
قدرمندو کتونکو په دې اخیرني پروګرام په اخیرني ټیم کې د بشیر ارمانی نه د رباب سره ټپې ورو او سپیشلی به دا ټپې مسافرو ته ډالۍ مسافری آسان نه ده خو پښتانه ورته بس ډېر که ډېر خوشحاله وي او یا قربانه په مسافرو مې زړه نه سو وس مې پې سوځي او چې پتان مسافر شومه زما جانانا مسافره درته په دې خط کې لیکم د زړه حالونه خط می لیکو قلم می مات شو نو د جانان نومه رانه نیمګړی پاتې شو او چې دا ایاز او دا وقاص وي نه د دې بشیر سره دوستی مزه کوي نه نمونه موږ ته هو معلوم نه دي سر د دې مې پلا هلکان ټوله او ټول ګلونه دي نه وي نو د ټوپک سره مې ټوقې مشغوله کړه او په خطا رانه جانان ولګېدنه بیا مې ښه ورته په سرو سترګو ژړا کړه په نیاز به مې په غېږ کې لوبولو نو د ټوپک سره مې ټوقې مشغوله کړه او په خطا رانه جانان ولګېدنه بیا مې ښه ورته په سرو سترګو ژړا کړه په نیاز به مې په غېږ کې لوبولو قدرمندو کتونکو دا و د میا ټي وي یو بل پروګرام اختتام ته ورسېدلو